دغسې درې بچیان مې شهیدان شوي دي. په خپله باندې پخوا مې خاوند مړ شوی، یو ځل مې خپل یتیمان بچي راغټ، اوس زامن یتیمان راته پاتې دي. ځویانونه که څه خوراکي زما د ګټې څوک نشته. یو ځای مې دا ما چې ګورئ او دوه کسان نور دي، یو مې مور ده، یو مې بل ورور دی. درې واړه ړاندې ډوډۍ د پخپله پخومه او بس اوبه پخپله راوړم. څوک ډوډۍ دوړه راله راوړي پخپله واخلم پخېږم، کاسه دوړه کاسه کې راوړي. هېڅ شی هم نو راکړه، بېګا هم روژه په نرمه یې نیولې، هېڅ هم نو راکړه. بېګا کږي سبا کږي پیشنامي کې هم ترخې چې یې کړي دي او بس. او ماښام ته روژه په څه باندې ماته بس روژه په څه به ماته کړو، ګلې خو وخورو که نه څه شی به وخورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو، د جلال آباد په ښار کې یو صراف د 10 لکو کلدارو مرسته د المقدس خیریه بنسټ سره وکړه چې په دغه روپو باندې موږ خوراکي توکي واخیستل او دغه خوراکي توکو ته مو د شینوارو مومندو د ولسوالیو نه د مختلفو قریو نه هغه اړمن خلک، هغه یتیمانان چې سرپرست په کور باندې لري، هغه معلول چې هغوی د کور سرپرستان وي او د ګټې وټې بل څوک نه وي، دی پخپله معلول وي، په کور باندې پروت وي. نو دغسې خلکو دغه مرستې ته راوغوښتل او دا د نن تاسې په دغه ځای کې ګورئ چې دویمه روژه ده او په دغه روژه کې مو پیل د دغه خوراکي توکو نه وکړو. نور ورونو نه هم غوښتنه کوو کوم په بهر هېواد کې که هېواد کې دننه وي چې زموږ سره دغسې مرستې وکړي چې دغسې ډله ییزې مرستې وي او ستاسو په مرستو باندې هغه نغري ګرم شي چې هغوی په وریژو باندې یا روژه نیسي او یا روژه ورباندې ماتوي. دوستانو، ډېر سخت وخت دی، بالخصوص هغه د بهر هېواد خلک زموږ سره په دغه برخو کې مرستې وکړې. دغه 10 لکو روپو مرسته وه چې یوازې 10 لکه کلدارې وي، خو نن دغلته 100 کورنیو ته ورکول کېږي. نو ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده او تاسې د دغه خلکو په مخ باندې نن مسکا ګورئ. راځئ په دغه خلکو کې د یو څو کورنیو سرپرستانو سره لنډې خبرې کوم، ستاسې پام ورته راګرځوم. نوم مې حمیدالله دی، د مومندرې ولسوالۍ د کونډۍ ګډ د کلي اوسېدونکی یم، غزګي د کلي. زه وروره نه ورور لرم نه پلار لرم، همدازه د خپل کور سرپرست یم، 8 بچیان لرم، 8 کې مې 15 دانې په سترګو مایي پدي، خپل هم په 2 سترګو معلول یم، یو شی هم نه وینم، په شپه او په ورځ نه پوهېږم او د کار او د روزګار هېڅ درک نه لګي او بس دغه کومک چې چا کړی الله جل جلاله دې دو سره ډېره همدردي وکړي او د المقدس خیریه والا سدیم الله پاک ډېر ښه وکړه چې موږ غریبو باندې دومره پام او نظر وکړه او موږ سره دغه کومک وکړ. 11 نفر تاسو د یو تونه څومره وخت کېږي؟ زموږ 11 نفر د یوه تونه 14-15 ورځې هم کېږي. چې د مزدورۍ دین څوک نه وي او دغسې څوک در سره مرسته مو نه کړي، بیا څه ګزاره؟ والله چې بس وروره الله مسره دی، بس الله پاک را باندې رحم کوي. کله چا کومک کړی او کله چا کومک کړی او کله نار نه ور ناسو، کله څنګه او کله څنګه. په الله یقین که څه بوی مې چای ورسره ډوډۍ خوړلې ده پیشنمي کې او په دغې مې روژه نیولې ده او بس راوتې یم د کور نه. کور مکانال کې دی، دغسې 3 بچیان مې شهیدان شوي دي. په خپله باندې پخوا مې خاوند مړ شوی، یو ځل مې خپل یتیمان بچي راغټ، اوس زامن یتیمان راته پاتې دي. ځویانونه که څه خوراکي زما د ګټې څوک نشته. وړکه لاسګاړی چې لوی 60 روپۍ لیا 10 روپۍ ورځ یو کابل دوکان له ځي لیا 100 کلداري لیا 1.5 سلي. دا 19 کسه دغه 3 ماشومان موږ مزدورۍ ته وځي، یو لاسګاړی بیایي یو دوکان له درومي، نور ټول ښځې او زنانه او جینکۍ او واړه وړکي. نو دا 19 کسه به دا 1.5 200 روپۍ کور څه وساتي. خو بس الله روزي اسان دی، بس تا نه غوښتې ما نه غوښتې کوم ځای کې مرسته شوې. دې زوی ته مخکې په روسه کال مرسته را سره کړې، الله تاسو سره ډېر ښه وکړه. دا مرسته چېرته نه راغلي. بس دغه حال دی چې خوراکي توکي هېڅ درک نه لرو، نه باتینګړ نه پیاز نه آلو، بس سلام شته، بس پول مې صابه او دغه را کړو او بس لږ جوار ټکلی پوکړو په دغه ماته جوار لږ ارزانه دی، دا هم نشته دی او بس اوس مې دوړي ته ډېر وړو ته ښه دی چې د روژه مهربانۍ سره به ډېره ښه په ونیول شي او ډېره ښایسته غټه بوجۍ ده. یو تونه چې د مورې دا ستاسو څومره وخت کېږي؟ دا زموږ 2 ورځې هم شي، 2 نه پورته هم نه شي. 2 ورځې بیا بس نو بیا ګرځم، پخه هم غواړم او هم غواړم، بس الله امر دی رامنځ شوی دی. بس زامن مې شهیدان شوي دي، څوک نه لرم، نه مې د خاوند تره زامن شته، نه مې لوی ورونه شته. بس همدغه کور مې ته ځی یم چې بس وله غواړم اختر ته د جامو بندوبست وایم، بس پردۍ جامې دي اغوندي، اخلاق هم بس شي جامې مامې ستش په ګېډه ماړې او نور دغه ستونزې سره مخ یې بیا تاسو سره د الله ډېر ښه وکړه. دا مرسته چېرته نه راغلي، موږ دې وړو ته ډېر زړه ښه دی. الله د تاسو سره لوړي کړه، الله ستاسو سره کړه د ایمان تله کې واچوي. بار ملکونه چا موږ سره مرسته کړې، په ټلیفون یې کړي، په دست یې کړي، 1 روپۍ یا زیان کړي، یا الله
یا الله ته مرادونه پوره کړي، یا الله ته په افغانستان باندې قراري راولي، یا الله ته ارزاني راولي، یا الله دغه کونډو یتیمانو ما ته خپل رحم وکړي، یا الله ته فضل او کرم شي را باندې. الله ستاسو البار کې دا خیرات قبول او منظور وګرځي. خدایا په صله نورم درک الله مرمادونه پوره کړه زموږ سره. زموږ په کور کې هیڅ نه لرو او دا مرسته چا کړي الله خدایا ستا په خدای کې تر قبول او منظور کړه. خدایا چې کومه منډه ترله چا کړي یا الله دنیا او د آخرت خوږې بدلې ولور کړي. واړه ماشومان 11 یتیمان راته پاتې دي، 2 کونډې دي. زه په خپله مریضه یم، زه به د کومه کړم تشه به راوړم، دارو به ځان له پوکړم، خوراک شیان زه هېڅ هم نه لرم. د بې د خدایه زموږ درک نشته. دغه لوی الله د رحمه مهربانه شي د وړو نه ونیسه تر دا هر څه پورې چې څه په دسترخوان څوک د روژه ماتې اچوي، څوک د پښمنۍ تیاری د ټولو ته انسانان د زموږ هم زړه کېږي چې دغسې زموږ معاش او خوشحالي وایي. موږ د دې خلکو نه لکونه کروړونه مننه. یا الله خدای په افغانستان د خیر سوله او ارزاني او قراري راولي. یا الله چې دا یتیمان به دا خوراک او څښاکانې یا الله ته داسې خوږه قبولي تر وکړې خدایه چې دې مړو په د دې خګبان په ایک یوه خبره باندې پوه نه شه. زه نادیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم د سروبي ملاخیلو او بس 3 کسان یو ځای مه دا ما چې ګورئ او 2 کسان نور دي، یو مې مور ده یو مې بل ورور دی. 3 واړه ړاندي ډوډۍ د پخپله پخومه او بس اوبه پخپله راوړم. څوک ډوډۍ دوړه راله راوړي پخپله یې واغږم پخېږم، څوک کاسه دوړه کاسه کې راوړي کني هغه بس 2 ورځې هم ناري 3 هم ناري. څوک رمې ورخمږي دغسې یو ورور بس الله را خوشحالي ورسره وکړه. څوک رمې ونه رخمږي بس 10 ورځې هم وږي ناست یو 20 هم ناست یو بس داسې نه کور سرپرست هم نه لرم، همدا پخپله د سرپرست یم او بس الله را ډېر عزت ورکړه. دا خیر خیرات کومک چې چا کړی الله پاک د کومک سره وکړه دا او په دغو یتیمانو په دغو کونډو او په دغو معذورو او ټول مسلمانانو د الله ورحمږي. بیخي خورناچي نه سم بیخي کونډه کونډه څو بچیان درته پاتې؟ 6 بچیان. کور کې اوس خوراک څه ودرکړه؟ هیڅ شی هم نه راکړه. بیګا هم روژه په نارمۍ نیولې، هیڅ هم نه راکړه. بیګا کږي او سبا کږي نو وریژو دره کې راکړه، نو دوړې دره کې راکړه. یوه تونه چې څومره وخت کېږي ستاسو؟ زموږ 15 ورځې به م شي. 15 اوس کور کې وړو؟ نه هیڅ هم نه راکړه. دا به 15 ورځې بعد به څه کوئ؟ یا څه کړی چې کله نه یې شیان نه وي؟ بس چې نه دغسې یوه بل ته ناست وي څوک یې راکړه یو کور کې بچیان دې څه کوي؟ سوالونه نه واړه بچي مې هېڅ څوک هم نشته، بس یوه راکړې او بل راکړې بس دغه ته ناست یو دغه خورو. بس اوله روژه و هېڅ هم راکړه نو د نن هم 2مه روژه بس پېشنامه یې په نار وکړو ماښام هم بس سره ناست وي هېڅ هم نه یې راکړه. بس دغه یوه ډوډۍ رالګلي او وریژ رالګلي بس دغه هم سره خوړلي ناست وي او چیني بس څملو بس بیګا هم څمله سلیټونه مړه کړل بچو هم ژړل ماشومان ډوډۍ یې غوښته او د اختر جامې غواړي څپلکې غواړي او بس واړې واخلې زموږ هغو درک بس نه ناست وي بس هېڅ هم نه الله هم شته بس دا مرسته چې هر چا کړي الله دا دنیا هم ورکوه د نو په دې دنیا هم کامیاب کړه په هغې دنیا الله دا ډېرې وله ورکړه الله یې هغه مړ ورسئ چا خیرات کړي خدای قبول او منظور کول. مالدارۍ ولسوالۍ غوړکۍ په سیمه کې اوسېږم. زه 8 کاله مخکې ماینوالی یم، دواړه پښې مې منځه تللي دي. کور سرپرست زه یم، بل څوک نشته دی. پلار مې مریض دی، استا په طبیعت کې پیدا کړی دی. ورور بل څوک هم نشته را سره، ځان له بس یو مور ده یو ښځه ده یو زه یم. چېرته بېدیاله زه دروم پلار تړم او ځنځیر مې نه بعد بیا کور ته کور نه ځم وځم. نور به سرپرست ما کور څوک نشته، ډېره بېسوري بس الله دې رحم وکړه. کوم ولایت کې د پښې ورته؟ کندهار کې. تیر حکومت کې ما موږ د باساول د ولسوالۍ اوسېدونکي او موږ خواښ یو ننګور دغه نښه بچي زما دي او دا 6 بچي مې د ننګور دي او دغه مرسته چې چا کړي الله دې له ډېره خیره ورکړي. اوس کور کې مور یې څه خلاص ودرکړه؟ هېڅ شی هم راکړه نو تا بېګا ټیکه له رالېږلې وه همغه هم خوړلې ده. ښه هغې ډوډۍ کې څوک درته برخه درکوي؟ ولې نه. ښه او چې نه یې نو بیا څه ګزاره کوې؟ نه ماشومانو بس بیا راسره کور کې خلک دي یوه ټیکه له راکړي هغه خورو. ښه په هغې ساعت تېروو نو بس بچي هم ډېر غټ بچي راته. پېشنامې کې څه حالات ستاسو بېګا د پېشنامې کې هم ترخې چې یې کړي دي او بس چې هغه تا چې ډوډۍ رالېږلې همغه هم ورسره خوړلې ده. او ماښام ته روژه په څه باندې وتړو؟ بس روژه په څه به ماته کوکړو ګلې یې خو وخورو که نه څه شی به وخورو. خاوند او زوی دې په څه کې شهیدان شوي؟ اردو کې شهیدان شوي دواړه. تېر نظام کې؟ تېر نظام کې شهیدان شوي. اوس په کار دې څوک نشته؟ نشته هېڅوک مې هم نشته هېڅوک.
بس نارینه و شپې کوو بس ژوند دی تېرېږي رامانې کړی شو اول منګه وه اوس مې دوی بچي دي لوريانې مې دي ټول نارینه اور ناست دي هېڅ هم نه لرو دغه الله دې راکړه. ډېرو عزتمندو قدرمندو د دې مجلس حاضرینو دغه د المقدس خیریه بنسټ دپاره چې کوم ملګري دي موږ د دونه مننه او شکریه کړو او دوی سره چې زموږ کوم یو مسلمان رور کومک کړی چې تقریبا 100 کورنیو یتیمانانو شهیدانو او معیوبین معلولین په دې کې ټول شامل دي. دوی ته تاسو ګورئ الحمدلله دا مرسته لاس په لاس باندې ورسېده. الله رب العالمین په خپل کتاب کې فرمایي چې یې ایمان والو تاسو یو بل باندې خرچه وکړئ زه به تاسې باندې د اسمان د طرف نه د خیر دروازې کولاو کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر څو پورې یو مسلمان د بل مسلمان په منډه او ترړه کې د هغه سره مصروفي الله پاک د سره خاص مدد او عون کا. منګه د دغه ورور نه چې کوم ورور سراب صاحب د دغه 100 کورنیو شهیدانو معیوبینو معلولینو دپاره مرسته کړې وه بیا زموږ د المقدس خیریه بنسټ نصیب جان او ورسره نور ملګري همکاران د ټولو نه مننه او شکریه ګزار یو چې د خپل ملت دپاره معیوبینو معلولینو شهداو دپاره او د هغوی یتیمانانو بې سرپرسته خلکو دپاره یې منډه والې ده. اله العالمین دا هغه ورور لا چې چا د مالی تعاون کړی الله بدن او مال کې هغوی له خیر واچوي. کوم خلکو چې دې کې د خدمت کړی رب العالمین د هغوی له هم خیر او برکت کې واچوي. او زه یم چې د ټولو نه بس دغه یو خبره کفایت کا چې روژه ده په دې کې نفل عمل چې دی دا فرضو درجې ته رسي او فرض چې دی دا 80 درجې اوچتږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په روژه کې بې شک و بې شبې دعا قبلږي د زړه د یقین نه ټول دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. اله العالمین ټول مړي مؤمنان مسلمانان وبخي الله زموږ د ژوندو ټول ګناهونه معاف کړي الله ټول دنیا باندې قرآن او سنت حاکم کړي. اله العالمین زمونږ دغه خوار او فقیر وطن او ملت اله العالمین په دې کې ډېر قسمه خلک دي چې هغوی ته رسیدګي د انسانانو په وس کې نه ده. الله ټولو باندې د اسمان او د ځمکې د خیر دروازې کولاو کړي. اوس چې کوم المقدس خیریه بنسټ ملګری ما سرولیار دی د سره نور همکاران دي او چا دا کومک کړی هغه ورور نه مننه. اله العالمین د هغوی له په مال او په اولاد کې خیر او برکت واچوي. الله دوی هغه ورور ظاهري باطني فتنو نه وساتي. الله د یتیم په سر باندې لاس راښکل دې ته نبي صلی الله علیه وسلم د جنت د دخول یو سبب ویلی الله منګه او دا ټول جنت لبوځي. الله دغه وطن کې خیر او امن او قراري راولي او اله العالمین دغه کوم ملګرو چې منډه تر راولي الله د خپلو بچو د غم نه وساتي. دغه ورور چې کوم مالی تعاون کړی اله العالمین مال او د اولاد کې ولا خیر او برکت واچوي او الله آینده لپاره هم دغه فکرمند او ځوانان پیدا کړي او اله العالمین دوی سره د خیر فکر پیدا کړي او الله د الله سمستا په درګاه کې نیولي بس چې دې کې چا هر قسم تعاون کومک کړی رب العالمین د خپلو خزانو له بې پایانه اجرونه ورکړه او الله دغو ټولو ته د زړه سکون او ټکر سبب یې وګرځوه او اله العالمین دوی له خیر او عافیت دعا غواړو. امین. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت. سولا سولا بوي ژوند سولا سولا بوي ژوند کوي خوښه د الله کوي خوښه د سولا سولا بوي ژوند کوي خوښه د الله وخت راځي ان شاء